وصارت تفهم علي كثير. كانت اول شيء شوي بعده ما الحمد لله كنت ما بعرف يعني. يا احسن ما بعرف يا احسن. قالوا لك زي لا تدخلي له. لا ما بس هلا ذاتها شافونا على هاي ليش كان اسمه طلب بينا. شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد. واحد منهم يقول لي انت خاصه صراحتك مالك هويه بدون ما اسال وبدون ما احكي شيء ولا كلمه لحاله قال لي هاي عند الامنيات. بلا الى الامبولانس سحتوا له وديتوه للقسطخانه قلت يعني طلعوا ولدوه راسه جروا كلمات يعني فرحانه يعني كثير انه الحمد لله رب العالمين رجعت للكمليك ومشان انه اتعالج وضل مقيمي هون يعني في تركيا. وبتشكر كثير سيد اردوغان انه عرف قصتي وبتشكر اللي ساعدوني كلياتهم بهالشغله يعني لو ما هون ما بيوصل الخبر لاردوغان. يعني تعذبت صار لي شهر بتعذب روح واجي واتعذب روح واجي كله على الفاضي. بتشكرهم كثير الله يجزيهم الخير ويعطيهم يا رب ويدوموا لاردوغان ان شاء الله هيك وحكومه تركيا كلياتها والله يعطيهم العافيه ya Rab. İlk etapta tabii ki şöyle bir şey 1,5 aydır kimliksiz yaşıyordum. Bu süreçte bana yardımcı olan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii sesimi ulaştırmak benim için çok zordu. Şu an sesim ulaştı sayenizde, gazeteciler sayesinde sesim ulaştı. Türk hükümetine, Cumhurbaşkanımıza, bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok ehemmiyetli bir şeydi, çok can alıcı bir şeydi. Şu an duygularımı anlatmak, ifade etmek çok zor, çok sevinçliyim, çok mutluyum diyor.